السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده د 1409 کال د جدي شپږمه د 2019 کال د دسمبر 28مه زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي سټوډیو د خبرونو لیدلو تر بولم پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغله پوره 40 کاله تیر شول د پخوانی شوروي پوځیان د 1990 میلادي کال د دسمبر په 28مه افغانستان ته ننوتل او 10 کاله یې جګړه وکړه په دې اړه یو راپور وګورئ چې د شوروي اتحاد او افغان مجاهدینو د جګړې پر مهال د یوې قرباني شوی افغان کورنۍ د یو پاتې غړي په کیسه پیلېږي دلته د افغانستان د جنوب په کندهار کې عبدالمنان د دعا لپاره یوې هدیرې ته راغلی چې د شوروي اتحاد د درنو حملو قربانیان پکې ښخ دي دی هغه ورځ ورپزړه کوي چې په یوه هوایي حمله کې د کورنۍ څلور غړي ووژل شول نیولې ګور جوال سره نیولې داسې راځه داسې مخ داسې پر دغه مخ باندې داسې دروغ سره پر دغه سره پرې بمبار شول پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل چې 40 کاله یې وزي نږدې 10 کاله دوام وکړ او شاید دا 10 کاله د اوسنی افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ لسیزه وي اټکل کیږي چې نږدې 2 میلیونه افغانان او 15,000 شوروي پوځیان په دې موده کې ووژل شول یو شمیر ایرانیان چې خپلوان د دغه هیواد د اقرب د میاشتې د وروستیو په اعتراضونو کې وژل شوي وو نن د خپلو عزیزانو د 40مې په مناسبت د ایران په یو شمیر ښارونو کې راغونډ شول امنیتي ځواکونو د خلکو په غونډېدو بندیز لګولی وو او هغه شمیر کسان یې ونیول چې هدیرو ته ورغلي وو او د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستې وه دا د کرت شهر بهشت سکینه هدیره ده امنیتي ځواکونه یو شمیر هغه کسان نیسي چې څو تازه قبرونو ته ناست دي دغو کسانو هغو وژل شویو ته دعاوې کولې چې د اقرب د میاشتې د مظاهرو په مهال ویشتل شوي وو په وژل شویو کې یو ځوان پویا بختیاري نومیده چې انه یې وایي امنیتي ځواکونو هیڅوک فاتحې ته پرې نښودل او ویې نیول په ایران کې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې په څه باندې 100 ښارونو کې مظاهرې وکړې د اقرب د میاشتې مظاهرې د حکومت لخوا وځپل شوې او رویټرز راپور ورکړی چې شاوخوا 1.5 کسان پکې وژل شوي حکومت مخکې 7,000 کسان نیولي او لا هم د نیولو لړۍ روانه ده د قزاقستان په الماتي ښار کې یو الوتکه لوېدلې او سمدستي په پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبره تایید شوې الوتکه پلازمینې نورسلطان ته روانه وه او سهار شاوخوا 7 بجې لوېدلې ده د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته صحنې د بیک ایر د الوتکه د قزاقستان له الماتي هوایي ډګره تر الوتو 2 دقیقې وروسته له راداره ورکه شوه دلته په یوه کور لګېدلې د قزاقستان چارواکو ویلي چې په الوتکه کې 100 مسافر ناست وو له ډلې د 14 د مړینې خبره تایید شوې د قزاقستان د ملکی هوایي چلند کمیټې د بیک ایر شرکت ټول پروازونه تعلیق کړي تر هغو چې اوسنۍ وضع کاملا نوي تصفیه شوي د قزاقستان ولسمشر قاسم تقییف ټویټ کړی د پیش مسؤلیت که هر چاته راجع کیږي سخته سزا به ورکړل شي په مارچ میاشت کې هم د بیک ایر یوې بلې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه خو چاته پکې زیان نه و اوښتی په اندونیزیا کې یو شمیر مسلمانانو په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځپنې په غبرګون مظاهره وکړه د دسمبر په 20 د ترکیې په استانبول کې هم ورته مظاهره شوې وه په لکونه اویغوریان د چین په شینجن ولایت کې د روزنې په نوم کمپونو کې ژوند کوي د بشري حقوقو ملاتړیو سازمانونو پر چین جدي انتقاد کړی دی د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا کې د چین سفارت مخې ته لاریون دوی پر چین غږ وکړ چې په شینجن ولایت کې د اویغور مسلمانانو له ځپلو څخه لاس واخلي د امریکا استازو جرګې د دسمبر په لومړیو کې د اویغوریانو د بشري حقوقو په اړه یوه لایحه تصویب کړه د دې لایحې یوه غوښتنه دا ده چې واشنګټن د چین د کمونیست ګوند په هغو لوړپوړو غړو باندې په بندیزونو غور وکړي چې د شینجن په سیمه کې د بشري حقوقو په ماتولو تورنېدي خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په دغه کار انتقاد کړی او له واشنګټن نه یې غوښتي چې دا لایحه په قانون بدله نه کړي د شینجن په سیمه کې 10 میلیونه مسلمانان اوسیږي روزه نیول منع شوي د راپورونو په اساس د روزنې په کمپونو کې لکونه کسان په جبري توګه تر څار لاندې ژوند کوي
او په پای کې هم تاسو د هند راجکوټ ښار ته بیایو. هلته د مود او فیشن یو نندارتون پرانستل شوی و. جزئیات په دغه راپور کې. دوی د مود او فیشن محصلان دي. ښځو او سړیو پنجشنبه د هند په لویدیځ کې د دغه هیواد دودیزې جامې نندارې ته وړاندې کړې. د جامو شاوخوا 140 طرحې نندارې ته وړاندې شوې. مننه کوم چې ازادي سټوډیو مو وکتله. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل کتلی شئ. تر بیا.